د ننګرهار سره رود ولسوالۍ کې د یوې بېوزله کورنۍ کونډه سرپرسته میرمن ماګل دغه میرمن وایي د 11 کلن زوی په ګډون د 5 لوڼو سرپرستي ور پر غاړه ده چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. دغه میرمن وایي کار ورته نه پیدا کیږي او ډیری وخت د کباړیانو له هټیو سړه وچه ډوډۍ راټولوي او بیا پرې په کور کې د خپلو اولادونو نس مړوي. میرمن ماګل د حکومت غواړي چې په هیواد کې د ښځو پر کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د دوی په څیر د بې سرپرسته میرمنو ته هم د ځان بساینې په پار د کار زمینه برابر کړي. 1 روپۍ را سره نشته دی. دا کاروبار د زنانه د خدای وکړي چې شروع شي. 5-6 کسان ډېر حالات هم خراب دی. د کباډیانو نه ډوډۍ راوړو ټکوو هغه مونږ خورو. مخکې کار کوو ته خیاطي پیدا شي یا یو کار پیدا شي مقصد چې زمونږ ګزاره وشي. اوس خو بیخي د زنانه کار چې دی بیخي بند دی. حکومت نه دا کاروبار غواړو دا کومکونه غواړو. دغه میرمن او دې ته ورته نورو میرمنو په ګډون 550 بېوزله کورنیو سره د سره رود ولسوالۍ چارباغ صفا سیمه کې د مجددي حضراتو شورا له لوري د خوراکي توکو مرسته وشوه. د میرمن ماګل په څیر دلته نورې میرمنې هم د خپل کړاو ډک ژوند یاده کوي او له حکومته غواړي چې د دوی لاسنیوی دې وکړي. میړه مې سپین ږیری دی، یو زوی مې دی هغه هم ګونګی دی، 4 لورګانې مې دي. نو د ګټې سړی څوک نشته، یو سړی دی چې ډېر راوړي 100-1.5 دې نه زیات یې نه راوړي. په خدای دغه روژه زموږ ډېره په سخته تېره شوې. 14 کاله وشو خلکو کارونه کومه او 6 لورګانې مې دي، زوی مې نشته او دغه د خلکو کارونه که پیدا شو کوو. مخکې خو ښه کارونه هم پیدا کېدل، اوس خو کار هم نشته. حکومت نه غواړو چې موږ سره کومکونه وکړي او کارونه موږ ته پیدا کړي. د مجددي حضراتو شورا وایي د تیر په څیر یو ځل بیا په کور د نن او بهر میشتو غړو په خپل شخصي لګښت د روژې مبارکې میاشتې په خاطر د خپلو بېوزلو هیوادوالو سره د وړو غوړیو بورې او چای مرسته وکړه. حفیظ الله مجددي په هڅو که په داخل او بهر کې اوسیږي د خپل شخصي لګښت څخه د چارباغ صفا په قریه کې د 550 بېوزلو کورنیو بوډاګانو ځوانانو خویندو سره دا مرسته ترسره شوه. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د دفتر رئیس بیا د حضراتو شورا له لوري د کړې مرستې ستاینه وکړه او په نورو شتمنو یې هم غږ وکړ چې د دوی په څیر د خپلو هیوادوالو د لاسنیوي په موخه مټې رابډ وهي. نوموړي همداراز د بېوزله کورنیو سره د مرستې او لاسنیوي په موخه د اسلامي امارت په استازیتوب د حکومتي مسؤلینو د لاس غځونې ډاډ ورکړ. الحمدلله مشران چې هر څوک دي هغه که په لوړه کچه دي که په کښته دي هغه د ولس سوچ فکر ورسره دی. ولس د مایوسه کېږي نه، تر خپله توانه پورې به انشاءالله ټول وخت د ولس په څنګ کې ولاړ ورونو خپل مابین کې یو څه ترحم وکړي. هغه څوک چې مستحق نه دي هغه د پوهو خلکو ترحم وکړي چې مستحق دي، د هغې دپاره د یو څه چانسونه برابر. د یادونې وړ ده چې یادې شورا له دې وړاندې هم په دې ولسوالۍ او د دغه ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې په خپل شخصي لګښت د بېوزلو کورنیو لاسنیوی کړی او دوی وایي دغه لړۍ به یې دوام ومومي. سباون ساحل، وحدت نیوز، د سره رود ولسوالۍ.